الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې څوک ماته د دې دوو شانو ضمانت راکړي، یو چې د دوو جبړو په منځ کې دي یعنی ژبه، دویم چې د دوو پښو په منځ کې، د ورنو په منځ کې د شرمګاه، نو زه به دته د جنت ضمانت ورکړم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرمان مقصد چې د ژبې حفاظت وکړه، شکنځل، بد ورد ویل، درواغ ویل، غیبت کول، یعنی چې کومه ګناه په ژبه سره کیږي د هغه څخه ژبه ساتل. دویم د پښو په منځ کې یعنی شرمګاه، د زنا او بدکاري څخه ځان ساتل. د دغه دوو شانو څخه ځان وساته، زه تاته د جنت ضمانت. نو عزتمنو نن سبا چې ټولو ته ورپېښه ده، هم د دغه دوو شانو د لاسه ورپېښه. د ژبې حفاظت کول ګران دي، د بدکاري او د زنا د دې څخه ځان ساتل ګران. که کم څوک په دغه دوو شانو کې کامیاب سو، ژبه د بد ورد، د درواغ او د غلطو خبرو څخه وساتله او خپله شرمګاه یعنی د زنا او د بدکاري د حرامکاري څخه ځان وساتي، نو دی به خپله بیا پر لمانځه کولو هم راځي، پر حج کولو هم راځي، عباداتو ته به زړه هم غواړي، زړه به خوشحاله او روښانه، یو دیندار او تقوادار او پرهیزګاره سړی به د ده څخه جوړ سي. نو خو ظاهره خبره د جنت دروازې به اته سره ودته خلاص وي. که دی ژبه نه ساتي، غیبت، درواغ، بهتان، تهمت دا لګوي، شکنځل کوي، بد ورد وایي، دغسې د خپل ځان حفاظت نه کوي، زنا او بدکاري و مټوهنه و سل کیسې کوي، نو ظاهره خبره ده چې بیا به عباداتو ته هم زړه نه غواړي، بیا به د دین څخه دی لرې هم وي، نو ځکه د هغه سړي ضمانت نشته. نو څوک چې د دغه دوو شانو حفاظت وکړي، ظاهره خبره د هغه به پر نور دین باندې بیا هم چلیږي. د دغه شانو څخه حفاظت کوونکی والا به دینداره هم وي، عبادت کوونکی به هم وي، تقواداره به هم وي. نو تقواداره دپاره خو الله جل جلاله څه فرمایي: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. چې کوم څوک د الله و مخ ته د درېدو څخه وویرېدي، خپل ځان د خواهشاتو سره وګرځوي، بدکاري، حرامکاري دا شان نه وکړل، الله څه فرمایي: فإن الجنة هي المأوى، د هغه ټکانه او ځای به جنت وي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارني نبوي حدیث ته غوږ واست.